د بلخ غرنیزه ولسوالۍ کشینده هغه ولسوالۍ ده چې له مرکز مزار شریف ښار سره په 90 کیلومترۍ واټن کې موقعیت لري او پکې 150,000 وګړي میشت دي. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي نفوس ته په کتو ورته د مسؤلینو لخوا د لویو لارو، روغتیا، بیارغونې، پاکو اوبو، مخابراتي خدمات او کرنې برخو کې ورته پاملرنه کمه شوې. دوی پر مسؤلینو غږ کوي یا د شویو ستونزو حل په موخه دي جدي اقدامات وشي. خدمات مخابراتی اصلا کیفیت خوب نداره در ولسوالی. یا کسی بخواد در اینترنت مشکلات خود حل بکنه با بسیار سختی میتونه مشکل خود حل بسازه. خلاصه مشکلات مخابراتی به حد زیاد است. مردم واقعا در مشکلات زیادی مواجه است. بسیاری مریضای عاجلی است که از همین عدم کیفیت راههای مواصلاتی فوت میکنه، نمیتونه خود در مرکز برسانه. مشکلات واقعا خیلی شایع و زیاد است. اینترنت و از این چیزا دسترسی نداریم، بسیار ضعیف است، هیچ کار نمیته. فعلا همین وای فای که هست، همین وای فای کار میته، دیگه شبکه‌های اجتماعی تریجی کار نمیته. از مسئولین خواهش ما همی است که تریجی را فعال بکنه که مردم تمام کارهایشان به سهولت انجام بدهند. له دې سره سره وروستیو کې د یادې ولسوالۍ پر لویه لاره له سیند څخه پورې وتل لویه ننګونه ده چې ګڼ شمېر مسافر او موټر چلوونکي اندېښمن کړي. بسیار وقت میشه که این مشکل است. یعنی تقریبا هفته اینجا خواهی شده ایم، مثلا تراکتور آورده ایم، راه را خود ما جور کرده ایم، تیر و بیر شده ایم. هیچ دولت به ما دیگه توجهی نداره که بعد هم راه ما را جور کنه که بدر یک ولسوالی نیست، 3-4 ولسوالی از این راه میرود. به خاطر یک ولسوالی اخکبرک باشه که جور نکنن. زاری میره، امرخ میره، ولخاب میره، خب کل ولسوالی از این راه میرن. حالا مشکل است که اینجا که مریض ما را بیاره پشت کده اونور تیر میکنیم، محترم بیادر گل من تله و طلو کده یک رقم که تیر میکنیم دیگه تو مشکلی سوک بزرگ است این مشکلات. ما تقریبا 2 شب روز است که دمیله بیا و گیر ماندیم. تقریبا 2 ماه میشه که مشکلات ما همی است. هر روز که به دولت پیشنهاد میکنیم کدام توجهی صورت نگرفته. دولت باید مشکلات مردم رسیدگی بکنه. حداقل یک اسکواتور همینجا آورده یک راه مردم آغاز کرده میتونه اگر پل نزنه یا پلچک جور نکنه. ورته مهال د کشندې ولسوالۍ سیمهییز چارواکي د شته ستونزو منلو ترڅنګ وایي هڅه کړې چې د خلکو ستونزو ته د خپلو امکاناتو په لرلو خدمات وړاندې کړي، خو دوی پر لوړپوړو چارواکو غږ کوي څو د دې ولسوالۍ شته ستونزو ته رسیدنه وکړي. عمده مشکلات چې دي په کشندې ولسوالۍ کې یو هغه د سړک مسله ده چې دا یو د سړک ته چې په دې باندې د سپید خاک لاره هم تېره سوې ده. سوغال راځي موټران، درنده موټران پې تېرېږي او نور د زاري لاره هم ده پې، ګوسپندي لاره، بلخاو لاره. نو خپله د رسپ یو شینګه په دې لاره باندې خلک راځي. نو دا یو عمومي لاره ده، په دې کې واقعا ستونزې ډېرې دي. اکثریت وخت کې لارې بندې وي، سیلونه راځي، جرونه دي، سیلونه خوړونه پې راځي، لارې خرابې سوي دي. خواهش لرو او امید لرو خلکو مشکلات حل سي او روابط هم سره مرکز سره همیشه فعال وي او قوي په حال کې وي او نه به کومه ستونزه وي نه به کوم مشکل وي. کشندې د مرکز مزار شریف ښار سویل لویدیځ لور ته په 90 کیلومترۍ کې یوه غرنۍ ولسوالۍ پرته ده چې 95 سلنه اوسیدونکي په ورځني ژوند کې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د یادونې وړ دی چې د بلخ ولایت چمتال، چهاربولک، مارمول، کشندې، چهارکین، زارې، دولت آباد، شاهي، البرز، شورتیپا او کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د مواصلاتي لویو لارو د خرابوالي سربیره اوسیدونکي د روغتیا، پوهنې، د څښاک پاکو اوبو او د مخابراتي شبکو خدماتو ته پوره او پر وخت لاسرسی نه لري.